په دې جمعې مونځ کې مې یو خبره کړې وه چې د جنت ته جنت ولې وایي. نن د سوات هلکان راغلي وی مونږ خو ډېر تپوسونه وکړو والله که چا راته وویلې چې د جنت ته جنت ولې وایي، ولې ورته جنت وایي؟ وایه شیخ صاحب هغه ته څه ګوري؟ ستا کور ته کور ولې وایي؟ نو د دې تعریف کولی شي. ستا ښځې ته ښځه ولې وایي؟ د دې تعریف کولی شي. زوی ته دې زوی ولې وایي؟ د دې تعریف کولی شي. لور ته دې لور ولې وایي؟ د دې تعریف کولی شي. جنت ته جنت ولې وایي؟ د دې تعریف ته نشي کولی. نو تاله به خدای درکوي څنګه؟ تاله به خدای درکوي څنګه؟ نو عزیزانو خدای م پرېښی دی، خدای تاسو پرېښي. قرآن وګورئ. اوس مې وختي تپوس وکړو چې په دې پلوسو کې دا مدرسه ده، د انګا بنګا طالبان پکې دي، د دې څلورو پلوسو پکې څومره کسان دي. دا قرآن یوازې چې د سواتیانو، دیریانو، کابلیانو، بلوچستانیانو ته پاتې دی، د پلوسو په خلکو فرض نه دی زده کول. هغه مې یک دونه دونه او دو دونه 4 ته روان کړي دي او لسم نه بعد بیا کوشش کوي چې په انجینیرینګ کالج کې داخل شي او یا چې دی په میډیکل کې داخل شي یا په آرټس کې شي یا پلانی کې شي یا ډنګري کې شي، بیا دې ته کوشش کوي. قرآن په تاسو دغه نه دی. اوس قرآن هغه کتاب دی چې ته په ما واوره دا ستاسو لوی ملا دی او دی په دې یو خبره کوم. هلکه ته چې د کوم مړي جنازه کې په ایمان یې وایه، کوم مړي ته ودرېږي په زړه کې د نری غوندې درد وي چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي. دې خوا وګوره، قسم په خدای دا لوی محدث ناست دی او د داسې هستی سره وخت تېر دی چې الله دې د هغه خاورو نه مونږ قربان کړي چې هغه کوم خاورو کې د غلجو میا صاحب پروت دی. تر ننه په دې شل ځان التزي، خدای دې ډېر عمر وله ورکړي. دې خوا وګورئ. انما الاعمال بالنیات، د بخاري حدیث چې د عمل دار و مدار په نیت باندې او نیت په عربي کې د ړه قصد او ارادې ته وایي. ړه کې چې د څه شي قصد او اراده وکړي دې ته نیت وایي. تاسو دا څومره خلک چې په جنازه کې ولاړ یې، که ستاسو د ړه قصد او اراده دا وي چې زه دې مړي لا د خدای ننواتې کوم او خدای ته جرګه کوم او خدای ته زاري کوم چې یا الله د که ستاسو په کې دی، زه په تاسو پوهېږم. الله اکبر، سبحانک اللهم، الله اکبر، الله اکبر، الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا وکړئ چې خدای به بخښي. تېرو ورځو کې یو مړی شوی، دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت ته دله ورکړي. زه پرې راپاڅېدم، مال په حرام کښېنه، بیخ دې ویزه اته واړه جنت ته چې دله ورکړي. دا مونږ به کوم خوا ځو؟ خو اته جنت 10 روپۍ سخات باندې دی، اته واړه جنت ته ده ته ورکړو، مونږ به کوم خوا ځو؟ مونږ خو هم په تمه یو که نو اته واړه جنت ته ورکړي. دا خدای پاک داسې ستا خولې ته ناست دی چې بس اته واړه جنت یې دله ورکړه. دې خوا وګورئ. 3 څیزونه د مرګ نه وروستو کارآمد دي. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، عمل منقطع شي. علم کړی دی دی، ښودلی دی دی. اولاد نیک صالح دعاګانې در پسې کوي او صدقه جاریه، جومات دې جوړ کړی، مدرسه دې جوړه کړې، سړک دې جوړ کړی، لار دې جوړه کړې، کوې دې ویستې وغیره وغیره، تر څو پورې هغه شی جاري وي او خلک دې فایده علي، قبر له به ثواب در رسي. د دغې نه سیوا نور کار د هغه اپرېدو دی. زمونږ په وطن کې یو سړی مړو نو مور یې ته زوی وویلې چې ادې بابا پسې به ملک خیریات وکړو، 3 مریضې ده. زه خو اپرېدی یم که نه. هغې ویل څه چل کوې؟ وی بابا پسې به ملک خیریات وکړو. مور یې ورته وایي چې بچیا دنې 3 مریض ده، ملایکو به خلک به تاولی وي، اوس په خیریاتونو نه خلاصېږي. په دا 3 شپو کې به خپله خواهي ورسره پوره کړي. دې خوا وګورئ، دا بزرګانو نه پوښتنه وکړئ. خدای هم خوار نه که په دې میدانونو کې چې دا کرکټې کوئ او دا شیطانتونه کوئ، دې مدرسې ته راځئ، کوم درس کې کښېنئ، دا خبرې زده کوئ. دې بزرګانو نه تپوس وکړه چې سړی مړ شي، خلک تی واپس شي، نو څه چلو شي؟ آتاه ملکان،
دو ملائکی ورته راشي راکې یعنی د خلکو څه کاري خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیه د خدای شاه په ګورستان کې سترګې بنا کړه په لاره سمځه غماسته شا کړه ترېنه په سنګځه هرس دې ډېر دی ستې نه کم کړه چشمان درون کا په خپل ګریوان کې خپل خو دې ډېری در باندې جوړ کړي او درنه واپس رضا د خدای ده خدای دې آتاه ملکان دوه کسان ورته د خدای راشي انټاروګیشن ته راکیه نه رومبنه تپوس تی کوي من ربک ستا رب او ستا خدای څوک ستا پیغمبر څوک دا رومبني تپوس حضرت عثمان بچی قبر ته راغی جړل به ولی جاړي جهنم او د جنت خبرې کیږي ته نه جاړي او د هغې د ځای ته ځکه جاړم چې ما د محمد رسول الله نه اورېدلي دي ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر د آخرت په منزلونو کې ډومبنې پوړی دا که په دې کې سړی پاتې راغی عمر له تباه شو او که په دې کې کامیاب شو نو عمر له کامیاب شو حضرت عثمان وی چې دغه ځای ته ځکه جاړم چې په دې اول ځای کې پاتې را نشم هغه عثمان چې د چا متعلق سردار کونین بوي چې په خدای قسم عثمان سوزل جنت په بیا غسته دی هغه عثمان بم دې ځای ته جړل ستا یاران دوستان اشنیان عزیزان اقربان خانان نوابان راشی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد سلویختی دی شی صاحب الا سلویختی اس خبر نہیں کہ دا سلویختی پہ کہ کم دے رہا نو سلویختی دا کارڈو نہ چاپ دا پلانی سڑی صاحب سلویختی دا راشی اوری جو خوري نو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا دوستان براشی اوری جو بخوری او لاس بوچت کے دادا خانان چراشی دی دوادو سکی لیدنیم دی تاسو هم ټوکرای کېږي خانانو ته دا چل کمان زیات ځان له تپوسو کې اوس د بزرګانو مخ کې نشم بلی چې دا دس وړي زه چې ما ته وایي ته مړي ژوندي کې دغه نه چېرته په زندګۍ کې واده له نه تللی دغه مال نه مې دا شوق شته چې واده له دې څوک راشي او نه مې دا شوق شته چې مړي له دې څوک راشي عقیده مې ده چې نیک وي عالم وي بزرګ وي ښه سړی وي چې خبر شم ځان رسومه ته پوه شوي او نور نه د په دې نیت چاله نه ځم چې دی سبا زما مړي له راشي چې زه مړ شم او دغه غټایټ زما مرګ له راشي که ما خدای بخیم نم نه پرې ځکه دا پلیت چې په کم قبر ولاړي هلته رحمت نه وري مسله دام ده چې کوم ځای مسلمان خخیږي هلته به بېدینه سړی نږدې نه پرېږدي ځکه هلته رحمت بندي بیا یو بل ټکی واورئ اخري کې چې ادیرې له ورشئ سلام واچوئ سلام نه بعد آیات کرسی ووایئ یو آیات کرسی چې په هدیره کې اووه څلوېښت ورځې د هغه هدیرې نه عذاب وکړي یو آیات کرسی نو عزیزانو خبرې ډېرې دي وخت کم دی خو دا درته یم چې الله وپېژنئ د هغې دین وپېژنئ د الله سره اختیار کوي د بنده سره پرېږدئ شاه ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادا نزان د محمد د چمن گل کا
رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لګونه چې ته په یو مین شي دنیا به پتا مین شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين. اللهم ايد الاسلام. عزیزانو چې ارکلا مالک حقیقی د ټول کائنات د پروردگار عالم ذات نو زما د ځان مالک څوک دی؟ زما د بچو مالک څوک دی؟ زما د ښځې څوک دی؟ زما د مال څوک دی؟ که زما زوی الله اغستلو غواړي زه را بچ کولی شم؟ که زما ځان الله اغستلو غواړي زه را بچ کولی شم؟ نو ارکله چې په دې کائنات کې داسې څه شته نه چې ته ووایې چې دا زما دی.